نه پیری چې زه ولیدم نو پیری ویارېدو چغې کړې وي انسان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو امید کوم چې ښه به روغ جوړ به وروڼو. دا سایډ باندې به تاسو سره تصویر ښکاري د امیر صاحب چې دی د ډېره ښکلې یو فني ویډیو کړ ده. ما ته ورور په انباکس کې راولېږله. ما خپله باندې 2 پیرې وکتله، ډېره زیاته مزه یې راکړه. ما ویل چې یاره زه خپلو وروڼو سره خپلو ملګرو سره هم شیر کړم. نو صرف او صرف ستاسو په چهره باندې ستاسو په مخ باندې صرف د یو خوشحالۍ راوستلو لپاره ده، ستاسو انټرټینمنټ لپاره ده. نو راځئ وروڼو دا ویډیو زه هم ګورم او تاسو یې راسره هم وګورئ. امیر صاحب بېګاره ناوخته پورې خوب نه راته 2 بجې وې د دیرې نه بار ووتم نو پیرې مې ولیدو. نو یارېدې؟ نه پیري چې زه ولیدم نو پیرې ویارېدو چغې کړې وي انسان. ښه لکه تا ته انسان وې. ما ورته یارېږه ما څنګه چې په پیریانو کې ښه او بد شته داسې په انسانانو کې هم ښه او بد شته. زه ښه انسان یم. ها لکه ته انسان یې هغه هم ښه او که نه بیا راته پیري وي زما سره سیلفیانې وباسه. بیا مې ورسره سیلفیانې وباسلې ښکلې. نو ما ته مه ښایه که نه تا له خو به درکړي تصویره. نه ما ته یې زه بیا په فیسبوک باندې اپلوډ کړم بیا یې وګوروئ. ښه لکه د پیري فیسبوک اکاونټ هم و او که نه الټرامکس موبایل و سره ماډرن پیرو پینټ شټ اچولي. بیا ما له روټۍ وکړه د اوښ سرمن یې پخ کړې وه. نو بس ته خو بیا 2 میاشتې روټۍ هم وکړه. تا خو د اوښ سرمن خوړلی 2 میاشتې هم مه وړئ. او که نه ما ته مې امیر صاحب له بېګا خوب کې راشه بیا. نه ما له په خوب کې نه راځي. هلکه ته یو منټ کښېنه زه لطیفه کوم بیا تا سره خبره کوم. یو منټ کښېنه. داسې کار یو سړی په 2 خپو ګوډو که نه چې ته روان و که نه نو 2 خپو ګوډو نو څنګه روان و یاره ته غلی کښېنه بس. ولې چې ګوډ سړی چې ته ځي نه څه په ویلچیر کې روان و یار نو که نه هغه روان و په ویلچیر کې. نو مخې له یو ړوند سړی ورغی. نو ړوند سړي ورته ویل که په دې ویلچیر کې چې ته ځې که نه نو ړوند سړي ته خو څه نه ښکاري. هغه ته څنګه ښکاره شو لکه خوا کې ورسره چاړه کس روان و هغه ورته ووایه یار که نه چاړه خو خبرې نه شي کوی. نو هغه ته څنګه ووایي یا لکه په اشارو یې ورته ووایه یار په چاړه اشارې نه شي کولی. هسې نه چې اوس وایي چې ړوند ته د چاړه اشارې څنګه ښکار که سوچ زه کوم اجي تا ته څنګه پته ولګېدله څنګه چې ړوند د چاړه اشارې ولیدې دغه شان ما ته پته ولګېده. ظالم بچی دی د زړه د خبرو مو ته پته لګي. هلکه ورشه په منډه یو کپ چای راوړه. نو چې په منډه راوړم نه خو به ټوله توی شي. ښځه یارې په مزه یې راوړه ورشه. نو چې په مزه راوړم نه به ټوله یخه شي په لاره. نو څه وکړو بیا؟ مړه مسکه چې بدوانو صورتونو کې تاوان دی یار. ښځه ورشه جوس راوړه. زه جوس راوړه. په مزه یې راوړم که په منډه؟ یاره چې څنګه دی خوښ یې هغه شانې راوړه. ما خو داسې خوښه ده زه یم چې په لاره مې ته یو ګوټ کولی او راومېړی. نو بس بیا وجه دلته را رسېنی که بس نه پاتې په دې کې هم تاوان دی. مسکه جوسه څه به دې خوړلي وو چې وږې. ښځه نه ورشه یو سینډوچ راوړه. ورشه ځه په منډه یې راوړم که په مزه مه راوړه یار مه راوړه. د اکبر باچا ګټه هېڅ هم مه راوړه. بس پرېږده